بسم الله الرحمن الرحیم. نن مو درته د یو افغان بندي د میړانې قصه راوړې. هیله ده تر پایه یې وګورئ او د روزمره داسې جالب معلوماتو لپاره سحر میډیا چینل سبسکرایب کړئ. عبدالصبور چې په کورنیو چارو وزارت کې ډریور و، له 2 امریکایي سلاکارانو سره ډیر نږدې شوی و. وخت تېرېده چې امریکایانو په بګرام کې قرآن کریم ته توهین وکړ او د بندیانو له نورو کتابونو سره ګډ یې د الله کلام هم وسوځاوه. یو څو ورځې پس عبدالصبور له ماسپښین وروسته وزارت ته راځي او په ډیر احتیاط د هغو مشاورینو اتاق ته ورننوځي چې د د ننوتو ځانګړې اجازه لرله او د دروازې خاص کوټ ورسره و. تفنچه راوباسي او یو امریکایي مارچینټي په دا سر ولي، بل امریکایي لوفټس شا اړوي او په ملا لګیږي. د لوفټس سر ته ودرېږي او دی هم په دا سر ولي. عبدالصبور له اتاقه وځي او لاندې پیردار ته وایي چې پورته 2 امریکایانو په خپلو کې په یو بل ډزې وکړي او په ډیر هنر د وزارت له ټولو چیک پاینټونو تیریږي او د کابل په کوڅو کې ځان ورکوي. هغه د 4 کلونو لپاره ایران ته ځي او بیرته د پروان په ولایت کې خپلې سیمې سالنګ ته راګرځي. ایوب سالنګي چې هغه مهال د کابل امنیه قومندان و، امریکایانو ته د ډیر اخلاص په خاطر او دا چې عبدالصبور د کلیوالو دا ځان ته یوه حیثیتي مسله ګرځوي او د عبدالصبور د پیدا کولو وعده کوي چې بالاخره د 2014 میلادي کال د مارچ په 19 عبدالصبور په خپل کلي کې نیسي او امریکایانو ته یې تسلیموي. هغه وخت رسنۍ عبدالصبور یو ترهګر معرفي کوي، خو نن یې چې هغه د بګرام له پنجرو راوځي د هر چا په خوله غازي یادیږي او خلک یې په میړانه ویاړ کوي.